السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ د مفید الطالبین سبق هغه دې ځای پورې را رسېدلی و چې سلطان بلا عدل کنهر بلا ماء، بادشاه چې هغه عدل والا نه انصاف والا نه، نو دا په شان د هغه نهر دی چې په هغې کې اوبه نه. دې نه وروسته صاحب کتاب لیکلی دی من نقل الیک فقد نقل عنک، چا چې تا ته څه ناڅه را نقل کړو یا تا ته څه خبره وکړه، فقد نقل عنک، تحقیق سره هغه تا نه هم څه ناڅه نقل کړو. د دې مقصد دا دی چې کله یو انسان تا ته څه لاره وښیي، یو طریقه درته وښیي، نو خامخا هغه تا نه هم څه ناڅه نقل کوي، تا نه څه ناڅه زده کوي. او دا د هوښیار انسان علامت دی چې هوښیار انسان په هر یو موقع باندې د هر چا نه هر یو څیز یادوي. که چېرته یو انسان هوښیار وي، هغه د سکول د استاز نه یا د سکول د چپړاسي نه، د دواړو نه څه ناڅه زده کولی شي. استاد نه سبق زده کولی شي، او هغه چپړاسي نه دا زده کولی شي چې یاره سبق رانه ویل پکار دی، که ما سبق ونه وی نو سبا به هم دا کار زه کوم، یا دې نه علاوه نور کارونه. نو من نقل الیک فقد نقل عنک. دویم مقصد د دې دا دی، اردو کې ویل کېږي چې یو انسان د نورو خلکو برایي تا ته بیانوي، دا د هغې مقصد دی. و چې یو انسان د نورو خلکو برایي او د نورو خلکو غلط کارونه تا ته بیانوي چې پلان کې داسې او پلان کې داسې دي، نو په دې خبره باندې پوه شه چې ستا د غلط کارونه یا ستا د رازونه دا به خامخا بل چا ته بیانوي. او بل هوښیار انسان هغه دی چې د هر چا نه څه ناڅه زده کوي، یعنی هوښیار انسان وي هغه دی، او اردو کې لیکيږي ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھا جاتا ہے، د هر چا نه څه ناڅه زده کېږي. نو من نقل الیک، چا چې تا ته سره نقل کړو، فقد نقل عنک، تحقیق سره هغه تا نه څه ناڅه نقل کړل. بیا دې نه وروسته صاحب کتاب لیکلی دی خذه بالموت، ونیسه دې کس لره په مرګ سره، یعنې د مرګ سزا چې چا ته سناو کړی شي، نو حتی یرضى بالحمى، تر دې پورې چې دا انسان راضي شي په تبه باندې. یو کس دی او د هغه تبه ډېره زیاته ده، تبه سخته ده، خو چې کله هغه باندې د مرګ اواز وشي، نو دا تبه بیا هغه ته څه بیماري نه ښکاري. او په دې کتاب کې وروسته یو واقعه راشي حکایاتو کې، او واقعه دا ده چې یو سړی و، هغه ډېر غټ پیټې په سر کړی و، سخت ستړی کړی، نو چې کله ډېر زیات یې ستړی کړ، نو هغه ګېډې یې وغورځو، هغه پیټ یې وغورځو، او وایي نشته زما دپاره ملک الموت چې راشي او ما نه ساه واخلي. ډېر زیات ستړی شوی. نو بعض انسانان یې داسې ورانکاره غوندې، نو یو کس راغی او داسې شکل صورت یې بدل کړ، ده ته وایي چې زه ملک الموت یم، تا وایي چې نشته هغه چې راشي. نو او ما دا خبره کړې وه، خو ما چې ما ته دا ګېډې یا دا پیټې ما ته اوچت کړي، وایي زما دا مقصد. او دا مخکې م تاسو ما یو خبره کړې وه اولنو درسونو کې، چې هغه یو بادشاه او د هغه سره یو غلام و، نو دوی په سفر باندې روان شو، سمندر کې سفر کو. دا غلام چېرته په سمندر کې په کشتۍ کې نه وتلی، نو چې کله د غلام دا چپې ولید، نو ډېر زیات ویرېد او په ژړا شو، چغې یې والې. بادشاه ورته ډېر خبرې وکړه چې مه جاړه، مه دا تا ته هېڅ هم نه ویلې کېږي، بس دا خو مونږ سفر کوو. خو هغه نه غلی کېده، تر دې پورې چې هغه د کشتۍ کم چلونکي و، هغه د بادشاه ته وویل بادشاه که ستا اجازت وي د ده چغو نه به یې زه خلاص کړم. بادشاه وایي صحیح ده. کشتۍ ولې راولګېده، دا غلام دې اوبو ته وغورځو. نو چې ده کله په سمندر کې غوپې ووالې او د خپل مرګ ورته په نظر باندې راغی، او ډېر زیات په سمندر کې خراب شو، نو بیا کشتۍ والا ول لاس ورکړ، اوچت یې کړ. نو دې په دې کشتۍ کې بیا یو سیټ ته په سکون او په ارام باندې ناست، نو مخکې چغې والې، او چې کله د چپونو نه سخت حالات ولیدل او په خپله سمندر کې غوپې ووالې، نو بیا په دې کشتۍ کې دا ناسته ورته داسې د بادشاهۍ ژوند ښکارېده. نو خذه بالموت، ونیسه دله په مرګ سره، حتی یرضى بالحمى، تر دې پورې چې دی راضي شي په تبه باندې. او د عربۍ یو بله مقوله ده چې یکفي لک داء ان ترى الموت شافیه، ستا لپاره به بیماري دا به په دې باندې به ته خوشحاله شي، دا به ستا لپاره کافي شي
ان تر الموت شافیا که چرته تا مرګ ولیدو شفا ورکوونکی. یو سړی بیمار دی نو هغه پر خپل بیماری کې تنگ دی، فریاد کوي، جړا کوي، او که ده ته وایي چې په فلانکې ورځ باندې به مرې، دی به وایي چې یاره دا مرګ ماله شفا راکړي د دې بیماری نه، بس زما لپاره دا بیماری ښه خو مرګ دې ماله شفا نه راکړي. نو خذه بالموت ونیسه دله په مرګ سره حتی یرضى بالحمى تر دې پورې چې دی راضي شي په تبه باندې. او یو مقصد د دې دا دی چې کله ناکله داسې لږه ډېره سزا ورکول پکار وي چې اوله کې ډېره سزا ورکړي شي، نو که بیا وروسته لږه سزا ورکړي نو بیا په هغې باندې فروا دی. او د دې به خپل ځان یو مثال زه تاسو ته بیان کړم، شاید چې تاسو ته به دې علم وي، خو زه د خپل کم علم متعلق دا یو مثال تاسو ته بیانوم چې د دې مقصد داسې دی چې کله د یخنۍ په دې موسم کې په دې جنوري فروری کې یو سړی په موټر سایکل باندې مزل کوي، موټر سایکل باندې سفر کوي او په یخه علاقه کې، نو که چېرته دی په موټر سایکل باندې په مزه روان وي ټول بدن یې سم یخ شي، او که چېرته په اوله کې دی سم تیز ډړ شي په ده د یخه هوا ولګي د بدن یخ شي بالکل، نو که بیا دی په مزه مزل کوي نو دا یخ هوا او دا یخني بیا په ده باندې اثر نه کوي، ځکه چې د ډېره زیاته یخني برداشت کړي، دا لږه یخني اړو ده ته ښکاري نه. نو خذو بالموت ونیسه دله په مرګ سره حتی یرضى بالحمى تر دې پورې چې راضي شي په تبه باندې. بیا دې نه وروستو صاحب کتاب لیکلي دی لا یلدع المرء من جحر مرتين، د یو سوراخ نه د یوې سوړې نه دوه پیرې یو انسان نه چیچلی کېږي. مقصد دا دی چې کله یو انسان په یو ځای کې دوکه شي، یو انسان ته دوکه درکړي، نو خیار انسان هغه دی چې دوباره دغه ځای کې نه دوکه کېږي او نه په دغه انسان باندې دوکه کېږي. او دا حدیث هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یلدع المؤمن من جحر واحد مرتين، د یو ځای نه د یو سوراخ نه مؤمن دوه پیرې نه چیچلی کېږي. مقصد د دې دا دی چې عقلمن انسان هغه دی چې یو ځای کې هغه دوکه شي، آینده دپاره بیا هلته خیال کوي. بیا صاحب کتاب لیکلی من کتم سره کان الخيار فی یده، کله چې انسان خپل راز پټو ساتي نو اختیار د په لاس کې، راز تر هغه وخته پورې راز وي چې د سړي په زړه کې چې کله د هغه بیان کړو هغه بیا راز نه پاتې کېږي، بیا خامخا هغه مخکې رسي. او یو شعر دی عبدالرحمن بابا وایي چې د زړه راز چاته مه وایه عبدالرحمنه، هغه یار به یار لري تا به رسوا کړي. نو خپل ملګري ته یو سړی د خپل زړه راز وایي، دا ملګری نور ملګری دا غي نور ملګری بس په دې باندې بیا راس پاش. نو مخکې مونږ ویلو من کتم سره بلغ مراده، کوم انسان چې خپل راز پټو ساته نو خپل مراد خپل مقصد ته ورسي، او مقصد ته سړی تر هغه وخت پورې نشي رسېدی تر څو پورې چې اختیار د سړي خپل لاس کې نه، چې اختیار د سړي خپل لاس کې شي نو هغه بیا مقصد ته رسېدی شي، او اختیار د سړي تر هغه وخت پورې لاس کې او مقصد ته هغه وخت پورې رسېدی شي تر څو پورې چې راز د سړي په سینه کې پټ پروت وي.